Bismillahirrahmanirrahim. د دې نه مخکې چې موږ تاسو خپل پروګرام شروع کوو اول راځو د مایکروسافټ SQL سرور brief introduction ته. It means د ټولو نه مخکې د مایکروسافټ SQL سرور introduction کوو چې مایکروسافټ SQL سرور څه شی دی او د کوم مقصد لپاره استعمالي. It means introduction to Microsoft SQL Server. اولنې پوښتنه خدا موږ نه کېدلی شي چې what is Microsoft SQL Server؟ یعنی نن سبا مختلف RDB مسونه دي، مختلف قسمه سافټویر دي موږ سره استعمالیدلی شي، لکه اوریکل دی، اکسس دی، SQL سرور دی، مای SQL دی، مختلف. خو د هغې ټول نه موږ یو شی صرف وایو چې هغه SQL سرور دی، او پوښتنه موږ نه دا کیدی شي چې دا SQL سرور دی څه شی. نو په اول سټیپ کې موږ داسې وایو چې مایکروسافټ SQL سرور is a Microsoft company product which can be used to store my information. Microsoft SQL Server is a Microsoft company product. دا د مایکروسافټ کمپنی یو پروډکټ دی، مایکروسافټ کمپنی جوړ کړی دی، which can be used for چې کوم استعمالیږي to store my information in database چې سیف کی یا سٹور کی زما معلومات پتشي کی معنا په ټیبل کې. ډیټابیس موږ څه شی دی؟ ټیبل. داسې موږ ویلی شو. دویم ډیفینیشن چې مایکروسافټ SQL Server is a relational database management system software which can be used to create a database. To create a relational database. دا ګورې دا د مایکروسافټ کلمه چې سر کې راغله نو معنا دا د مایکروسافټ کمپنی جوړ شوی تولید دی، جوړ شوی پروډکټ دی. مایکروسافټ SQL Server is a relational database management system. database management خو مو پېژندو که نه؟ Microsoft SQL Server is a relational database management system software. یعنی مایکروسافټ SQL Server چې دی دا یو ریلیشنل ډیټابیس منیجمنت سیسټم سافټویر دی چې کوم استعمالیږي دې دپاره چې موږ په دې کې یو ریلیشنل ډیټابیس جوړ کړو. څه شی جوړ کړو؟ ریلیشنل ډیټابیس مطلب دی to have relation between tables. To have what? So here is two things we should keep in mind. The one is SQL and the second one server. Both are different name. SQL means what? Our server means what? دو شی نه دي کنه که تاسو ګورئ SQL and then server. SQL means structured query language. مخفف دی، دا یو مخفف دی موږ سره د structure query language. اس مطلب دی structure، Q مطلب دی query
او ال مطلب دی language. This is a database language. دا SQL اصلی کی یو ژبه د database ته څه شي ده؟ What? Language for a database which perform چې کوم سر ته رسوي insertion in database, updating in database, deletion from database, selection from database, creating database, and so on. او داسې نور. اصلي کې دا SQL یو ژبه ده، یو لینګویج دی د ټولو ډي بي میسونو دپاره چې نن سبا که آریکل دی، که SQL سرور دی، که MS Access دی، که مای SQL دی، که څومره ډي بي میسونه دي هغوی ټول په دې ژبه باندې کار کوي او دې ژبه دا ژبه څنګه کیږي هلته استعمالیږي. یعنی که چیرې په ډیټابیس کې موږ ډیټا انسرټ کوو نو د دې SQL په تھرو به انسرټ کوو. څه به یې کوو؟ که چیرې موږ ډیټا اپډیشن کوو، موډیفیکیشن په ډیټا کې کوو، تغییر په ډیټا کې راولو نو د SQL لینګویج په تھرو به یې کوو. که چیرې موږ ډیلیشن کوو، مثلا موږ وایو چې د احمد یا د سټوډنټ ټیبل نه د احمد ریکارډ ډیلیټ کا، یعنی ډیټابیس کې یو ریکارډ پروت دی د جان په نوم باندې، دا جان ریکارډ ډیلیټ کا ډیټابیس نه، نو کله چې هغه ډیلیشن کیږي د ډیټابیس نه د څه په تھرو به کیږي؟ یا سلیکشن فرام ډیټابیس. مثلا موږ وایو چې موږ ته څه شی وکړه؟ ډیټا سرچ کا، ډیټا راته راوچته کا د څه شي نه؟ ډیټابیس نه. اس یو مثال در کوم چې دا SQL ژبه تاسو وپېژنئ، چې دا SQL ژبه تاسو وپېژنئ چې دا څنګه ژبه ده. لکه څنګه چې موږ خبرې کوو تاسو په دې پوهیږئ، دغسې کمپیوټر ته موږ یو لینګویج استعمالوو چې هغه SQL لینګویج دی چې ډیټابیس په دې ژبه باندې پوهیږي. یعنې ټیبل کې چې څومره عملیات اجرا کیږي د کومې ژبې په تھرو باندې اجرا کیږي؟ فار ایگزامپل I will give you 1 2 3 4 examples. So چې هغه به د څه شي په باره کې وي؟ د SQL لینګویج په باره کې به وي. د دې شروع کېدو ته لا وخت شته ښه، دا چې شروع کوو که نه SQL سرور څو خبرې دې نه مخکې شته دی، خو صرف اوس دې باندې زه تاسو پوهوم چې دا SQL څنګه ژبه ده د ډیټابیسونو. ما درته وایي چې ټول ډي بي میسونه نن سبا کومه ژبه استعمالوي؟ SQL. فار ایگزامپل مونږ ویل چې که یو ډیټابیس جوړو نو مونږ باید د دې ژبې په واسطه باندې جوړو. که یو ډیټابیس جوړو مونږ د دې ژبې په واسطه به جوړو. I am using some keywords create database by the name of say ZICS DB. No, I use some word create database by the name of ZICS. When you execute this query, so your database will be cannot create file see this. Okay, I have already this name. That database already ما سره پروت دی وي، دا تاسو سره already شته ZICS DB په نوم باندې تاسو سره already به پروت دی دلته چیرته. یا فرضاً زه ورته یم چې create کړه موږ ته database by the name of Ahmad Jan. Commands completed successfully. نو ستا یو ډیټابیس جوړ شو د دې په واسطه. دا یو لینګویج دی، دا چې دی اوس یوه ژبه ده. د احمد جان په نوم تاسو وګورئ موږ سره به یو ډیټابیس راغلی دلته. یعنې چې موږ ډیټابیس کې څومره کار کوو د دې په ژبې په تھرو باندې کوو. زه ورته یم چې مثلا یوز که موږ ته احمد جان، یعنې هدف دا دی چې سلیکټ که موږ ته احمد جان ډیټابیس، یا کریټ که موږ ته ټیبل by the name of say customer په نوم باندې ټیبل. په هغه کې موږ سره په کار څه شی دي؟
let's suppose customer ID dagi data type integer, customer name data type varchar say 50 characters and so on. نو پدې کې تاسو سره یو ټیبل جوړ شي د څه په نوم باندې د کسٹمر په نوم. This is a language, this is structure query language. دا کوم language دی دا یو ژبه ده. نو ګورئ چې ټیبل جوړوي په ټیبل کې ډیټا انسرټ کوي ډیټا تی ډیلیټ کوي چې څومره پرفارمنس څومره عملیات اجرا کیږي په ډیټابیس کې هغه اصل کې د دې ژبې په واسطه باندې کیږي. مازم خلاص نشو په دې باندې سخت نه دی ښه لکه تاسو ته سخت کار چې ما اوس دغه وکړ کنه هیڅ سخت نه دی د هر کیورډ به بیل تشریح کوم صحیح ده لکه څنګه چې ریاضي کې خپل فرمولې کنه دغه شانت دا مسان شي نه SQL مو پیژندو اوکې او بل دغه نوم چې دوی ذکر کړی وسره SQL سرور د دې هدف دا دی چې دغه ډیټابیس به موږ آینده په نیټورک بیس استعمالو په کوم بیس باندې سرور کې به استعمالو ده لکه اوس مطلب موږ ته یو کس وایي چې داسې ډیټابیس موږ ته پکار دی چې دغه ډیټابیس په سیم وخت کې په یو وخت کې ډیر کسان اکسس کړي ډیر کسان د دې نه استفاده وکړي نو دې لپاره به موږ بیا ډیټابیس په څه شي کې جوړو په SQL سرور کې به جوړو یعنی سرور په دې معنی چې زمونږ ډیټابیس د یو کمپیوټر کې پروت وي او دې کمپیوټر سره نور کلاینټس کنیکټ وي نور چایلډ کمپیوټر چې څومره که پالیسی موږ لګو پابندي لګو پابندي نه لګو یوزر خلاصو یوزر باندې څه بندو نو هغه د دې کمپیوټر نه کیږي د دې کمپیوټر نه کنټرول کیږي نو دې ته سرور وایي څه شی ورته وایي یعنی هدف دا دی چې په دې کې په یوزرانو باندې ډیفرنٹ کاینډز privileges different kinds authorities موږ ورکولای شو خبرې په اوس کومه د SQL سرور خو مو پیژندو کنه او بلکې SQL سرور یو سافټویر دی چې موږ به ځان ته وروسته به انسټالو په کمپیوټر کې او دا یو ریلیشنل ډیټابیس مینجمنت سیستم سافټویر دی یعنی هدف دا دی چې موږ په دې کې کوم ډیټابیس جوړو نو دغه ډیټابیس یعنی دغه ټیبلونو ترمنځ یو ریلیشنشپ موجود وي نو په دې خاطر دې ته څه شی موږ وایو ریلیشنل ډیټابیس مینجمنت سیستم. اوکې what are the advantages of SQL server د SQL server د استعمال څه فائدې دي د دې خوبي څه ده ولې موږ اکسس نه استعمالو ولی ایکسل نه استعمالو ولی فرضاً بل یو ډیټابیس نه استعمالو اول SQL server store my data SQL server store unlimited data څه مطلب یعنی SQL server کې موږ داسې یو ډیټابیس جوړولی شو چې په هغې کې به تاسو unlimited data store کوئ دا لیمټ بنې چې فرضاً دی کې موږ 1 GB 2 3 4 5 6 GB نه کم ډیټابیس چې په دې کې جوړیږي نو دا اصلي کې یو انلیمیټډ ډیټا په دې کې موږ سٹور کولی شو اوس فرضاً ZICS یو ډیټابیس موږ ZICS ته جوړو نو دی به دغه ډیټابیس د 40 50 50 100 کلونو دپاره استعمالوي پرمننټ ټایم دپاره به دوی دغه سیسټم فعالوي باید نو هغې دپاره موږ باید SQL سرور یوز کړو څه شی ځکه چې دا د انلیمیټډ ډیټا سټور کولو ظرفیت لري او اکسس د انلیمیټډ ډیټا سټور کولو ظرفیت نه لري بله خبر دا ده چې اکسس کې چې کله ستا سره ریکارډونه 1000 2000 3000 4000 ته ورسیږي نو په هغې کې سرچنګ انزرشن ډیلیشن اپډیټنګ بسلوي بیا ډیر زیات بسلوي خو SQL سرور کې بیا دا شی نشته که په دې کې په لکاو ریکارډونه وي دا به تا ته فاسټ تیز سرچنګ به کوي تیز انزرشن به کوي تیز اپډیټنګ به کوي څه شی مطلب دا به ډیر فاسټ وي سلووالی په دې کې بالکل هم نشته دویمه ډیره مهمه خبره چې د SQL سرور ده چې موږ دا نن سبا ولې استعمالو so the security of SQL server is too strong یعنی
په دې کې په یو ډیټابیس کې مونږه مختلف قسمه پالیسیانې لګولی شو. لکه فرضاً یو ډیټابیس مونږ جوړو چې په دې کې به فاینانس هم کار کوي، په دې کې به فاینانس څه کار کوي، پیسې واخیستل شوي، راغلې پیسې، د څونه خبرې د فاینانس دي، د مینیجر به پکې خپل کار وي، د بل یوزر به خپل کاري، د بل یوزر به خپل کاري، هر یوزر ته بیل بیل صلاحیت ورکول. نو دغه کار چې دی دې ته سیکیورټي وایي. څه شی وایي؟ اصل کې دا ډیره سټرانګ ده. دی کې هر یوزر باندې ډیفرنٹ کائنډ سیکیورټي یعنی پالیسیانې مونږه په دې ډیټابیس کې لګولی شو، خو ایکسس بیا دومره سټرانګ نه دی. صحیح ده. دریم سو ډیټا مخکې هم دا خبره وکړه، ډیټا انزرشن، ډیټا ډیلیشن، updating, selection will be too fast. It means دا سلووالی خبره پکې نشته. مخکې مې دې باندې خبرې وکړي. څلورمه خبره پکې د بیک اپ اینڈ ریکوري ده. څه شي؟ اوس یو کمپنی ده، یو ارګنایزیشن دی، هغه مطلب دی چې دا کمپیوټر کې دا ډیټابیس استعمالي، دا سرور د ډیټابیس په دې کې مین ډیټابیس په دې کې پروت دی. نو دی به ویکلی یا ډیلی روزانه به د خپل دغه ډیټابیس بیک اپ اخلي. څه اخلي؟ که دا کمپیوټر بالکل ورک شي، مات شي، خراب شي، وسوځي، هر څه چې وشي، نو هغه ډیټا به نه لاست کیږي، هغه ډیټا دی واپس لاس ته راوړلی شي. یعنی بیک اپ موږ اخلو، که چیرې موږ سره دغه ډیټا د دې نه لاست شوه، بیرته موږ ریکور کولی شو. نو دا یو زبردست فیسیلیټي او ډېر زبردست کار په دې SQL سرور کې، په دې RDBMS کې دا زموږ څه دی، یو زبردست کار دی. په ایکسس کې بیک اپ شته، خو هغه موږ سره د فایل په سیستم کې هغه فایل هم ډیمیج کېدلی شي، خرابېدی شي. خو دې موږ ته داسې یو فایل راکړي چې هغه فایل نشي خرابېدی. خبره باندې ورسېدي که نه؟ څنګه؟ نه 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 بل ما خبره وکړه په ایکسس کې هم بیک اپ شته، خو هلته به ته بیک اپ څومره والې، څومره بیک اپ به والې ته، تا سره به په لکونو لکونو ریکارډس وي، خو لیمیټډ د دونه ډیټا خو هغه نه سټور کوي. په دې کې بس ډیټا وراچوه بیک اپ، چې څونه ستا په هارډ ډسک کې ځای وي که نه، چې څومره ستا هارډ ډسک وي، نو دومره به ته خپله ډیټا بس بیک اپ کوه. آفرین. سم پیپل خپل همدې کمپیوټر کې هم دا سیف کړي دا بیک اپ، بعضې خلک بیا د ډېر محفوظیت دپاره په بل کمپیوټر کې چې په نیټورک باندې، لکه اوس دوه کمپیوټر کنیکټ دي، د دې ډیټابیس بیک اپ اخلي، هغه بل کمپیوټر کې اخلي، بیک اپ یې هلته سټوري بل کمپیوټر کې. طریقه به انشاءالله ښیو، یا هارډ ډسک نه کې بیک اپ په هارډ ډسک کې پروت دي، ډیپینډ آن یو. خبره باندې ورسېدې که نه؟ بیک اپ مختلفو دغه سره اخیستلی شي. of course. نه نه ډیټابیس کې خو به دلته ټیبل به هم وي، ویوز به هم وي، ډفرنٹ تھنګس. سو دې کې به آینده هم ستا ډیټا سټور کېږي، ډیټا به سټور کېږي داسې، یعنې دې کې مطلب 1 GB ډیټا دی، او په هغې کې به هم همدومره ریکوایرمنټ وي، همدومره ځای به په هغه بیک اپ کې ځکه ټیبل ویوز او ډیټا به هماغه خپل ټیبل ته فلو کېږي په هغې کې. یعنې بیک اپ هم تا سره څه کوي، ځای حتما نیسي، ځکه ستا ډیټا پکې ورچول کېږي. ښه په دې خبرو باندې پوه شو تاسو؟ څه مشکل خو دې کې نشته. پنځمه خوبي چې ده، SQL server database can be share in network environment. یعنی په نیټورک باندې موږ دا ډیټابیس شیر کولی شو، په یو وخت کې، په سیم وخت کې، په یو ډیټابیس کې به ډیر یوزران انټری کوي، ډیر یوزران به اپډیشن کوي، یعنی ډیر یوزران به خپل صلاحیت مطابق ډیټابیس ته لاګین کېږي او کار به کوي. خبره باندې ورسېدې که نه؟ په دې کې به دا سلووالی نه راځي چې یاره دې باندې 4 یوزران کنیکټ دي او دې کې به سلووالی راشي. نو
دا به همداسې فاسټ کار تا ته کوي. ځکه دې کې مختلف قسمه انډیکسز دي، په دغه لحاظ دا نسلو کېږي. انډیکسز ته وایي ان شاء الله وی ول ډسکس لیټر. اوکې آفرین. دلته به یاد ساتئ دوه شیونه دي. ډیټابیس د هغې موږ ډیټابیس په نیټورک شیر کولی شو، خو تاسو نه پرون دا خبره مو کړله، خو انټرفیس نه. صحیح ده که نه؟ ډیټابیس ټیبلو ته وایي، بلکل موږ کولی شو چې هغه شیر کړو. خو ما درته ویلو چې د هغې که مثلا 100 یوزر په یو ډیټابیس کې اوس کار کوي، یا 10-20 یوزران وي که نه، او دا سیم ډیټابیس باندې کار کوي، نو دا به بیا څه شی وي؟ سلو به. اوس دا تذکیرو سیسټم وګوره. ډیټابیس په ننګرهار کې به مختلف یوزران هغې سره کنیکټ کېږي، په هر ولایت کې به ډفرنټ یوزران به هغه ډیټابیس اکسس کوي. تاسو لکه وګورئ که نه، د پاکستان کې دا د سیسټم دی، د کارډونو سیسټم چې دی، پولیس سره مثلا د هغوی هغه کوم چې یوزري هغې سره کمپیوټر وي چې کله تا نه کارټ واخلي، ستا آی ډي نمبر ورکوي، هغه سرچ کوي ورته. خو داسې په زرهاو ریسپانسبل کسان وي چې دا ډیټابیس اکسس کوي، په زرهاو کسان دا ګوري. خبر ته خیال شته؟ خو د ډیټابیس کې څه سلووالی نه راځي. مازم خلاص شو دی باندې که نه، نو اکسس بیا د دې کیپیبل نه دی. افکورس فرنٹ اینڈ نه، بیک اینڈ تم موږ ورکولی شو، خو بیک اینڈ به هم سلو وي. که بیک اینڈ ته هم موږ یوز کړو که نه، هغه به هم سلو وي. بیا تیز فاسټ د اسکیوزر په شان به کار نه کوي. خبره به نه ورسېدې؟ ښه، دا داسې یو مثال لري. لکه اوس یو وړوکی بکس داسې فار ایگزامپل، په دې کې ته ډېر شیان ور تخته کړي داسې چې بېرته یو شی ته راخلک په سختۍ به یې رالی، همداسې نه ده. او چې کله یو لوی بکس وي، په هغه کې ته ډېر شیان هم کېدي، په اسانۍ به یې راخیستلی شي. مازم خلاص شو دې خبره باندې. نو اکسس چې کوم دی د هغې ډیټابیس به موږ په کومو ځایونو کې استعمالو. نن سبا چې کوم دی لکه یو سمال ارګنایزیشن وي او هغې دومره ډېر یوزران نه کنې کېږي ډیټابیس سره، سو سم سنګل ډیسکټاپ اپلیکیشن دپاره هغه صحیح دی. خو که چیرې د نیټورک انوایرمنټ دپاره خبره لاړه شي، یو ډیټابیس وي، ډېر یوزران پکې کار کوي، نو هغې دپاره به یا آریکل وي، یا به SQL سرور وي، یا به مای SQL وي، یا به داسې نور اکسس نه. مازم دې پورې خلاص شو انشاءالله. SQL سرور هم وپېژندو چې څه شی دی، پوه شوې دې باندې. راځو یو شی تاسو دې کې بل یاد ساتئ، همیشه دپاره په سافټویر کې یو فرنٹ اینډ وي او یو بیک اینډ وي. څه شی وي؟ فرنٹ اینډ اصلي کې انټرفیس ته وایي. څه شي ته وایي؟ یعنې فارم ته ویلی شي. او بیک اینډ همیشه دپاره ډیټابیس ته وایي، یا چې کوم بیهایند ستا ټیبل پروت دی دې ته څه وایي کاري صاحب؟ بیک اینډ وایي. لکه اوس وګورئ که نه، دا وینډوز 8 چې تاسو ته جوړه شوې ده، دې ته اوس دا موږ چې کوم دا استعمالو د کمانډ په ترو باندې نه، دا اصلي کې دا د یو دې ته GUI بیس اپریټنګ سیسټم وایو. بس په آیکن باندې کلیک کوو، دا یو آیکن دی، دا یو عکس دی، کیمرې شکل دی، خیر هم شته که نه؟ بس دا کمره یو آیکن یو عکس موږ ته راوړی، په دې به کلیک کړو، کار به سرته رسېږي. خو د دې شاته چې پروګرامر چې کوم کوډ کړی هغه موږ ته نه ښکارېږي. نو هغه بیهایند چې کوم دی دیټ از کالډ بیک اینډ. او دا څه شی دی موږ سره؟ نو یاد ساتئ، په ډیټابیس کې موږ سره 3 یوزران دي. سو ډیټابیس یوزر، دا خبره ډېره زیاته مهمه ده. ډیټابیس یوزرز، ډیټابیس یوزر، یو ډیټابیس ډیزاینر، یو تا سره چې کوم دی DBA وي، DBA ورته موږ وایو. DBA مخفف دی د ډیټابیس ایډمنسټریټر. او یو چې دی اینډ یوزر. څه شی وي؟ ډیټابیس ایډمنسټریټر، سوري ډیټابیس ډیزاینر هغه شخص ته وایي چې ډیټابیس ډیزاین کوي، ډیټابیس جوړوي. مازم په دې خلاص نه شو. Programmer is a database designer. So now I am creating you a software.
زه اوس یو سافټویر دی زکس ته جوړوم یو ډیټابیس جوړوم د دې چې کوم هغه ریکوایرمنټس دي د دې چې کوم هغه ډیزاین دی دا ټول زه وکم آی ایم ا ډیټابیس ډیزاینر ډي بي هغه شخص ته وایي چې هغه د ډیټابیس یا هغه د ډي بي ایم ایس لینګویج فول یاد ولري چې په دې کې به ډیفرنٹ لینګویجز وي ما په دې چپټر کې هم ذکر کړي تاسو ته چې مثال لکه ډي ایم ایل دی ډیټا مینیپولیشن لینګویج یا ډي ډي ایل دی ډیټا ډیفینیشن لینګویج یو په یو به تاسو پوهیږئ انشاءالله یو ټي سی ایل دی ټرانزیکشن کنټرول لینګویج په خبره ورسېدې که نه یو پی ایس کیو ایل دی ډیفرنٹ لینګویجونه دي چې په دې باندې مکمل ایکسس او مکمل کمانډ ولري پوه شي په دې باندې دویم ډي بي هغه کس ته وایي چې د ډیټابیس ټوله مسؤلیت او ریسپانسبیلیټي د سره یعنی که یوزر باندې پابندي لګي هغه هم د کار دی که یو یوزر نه پابندي لري کوي هغه هم د کار دی که یو یوزر ته د یو ټیبل یو مثلا موږ وایو چې د احمد یوزر به صرف انټري کوي شي بل کار به نشي کوي دا صلاحیت دا اتھارټي د چا ده لنډ مثال د کمپیوټر یوزران در واخلئ یو ایډمنسټریټر دی یو چایلډ دی ویلي به مې که نه که نام نه دی ویلي تاسو سرور او کلاینټ دا یې مثال دی سرور خپل ایډمنسټریټر دی کلاینټ چې دی دا یوزرز دي نو ډیټابیس ایډمنسټریټر هغه شخص وي چې دا د ډیټابیس ټول مسؤلیت په غاړه لري ټول ریسپانسبیلیټي د ده په غاړه وي چې څومره کارونه کیږي څومره صلاحیت ورکول کیږي څونه پابندیانې لګیږي دا ټول د دې کس که تاسو چې ته آینده وایئ چې آی ایم ا ډي بی اے اور آی ایم ډیټابیس ایډمنسټریټر یو مسټ نو آل د لینګویج آف ډي بی ایم ایس اینڈ یو شوډ نو د ریسپانسبیلیټي آف ډي بی اے د ریسپانسبیلیټي آف ډي بی ایس we have some responsibility for DBA inshallah we will discuss end user چاته وایي end user هغه شخص ته وایي چې دا سافټویر انده استعمالوي هغه نور نه پوهیږي چې د څه کړي لکه موږ دا وینډوز 8 استعمالو د دې دپاره موږ end userان یوز ځکه موږ په دې نه پوهیږو چې په دې ویدر کلیک کو موږ ته د هوا حالت چې کېږي دا د دې بهایند د څه کوډینګ کړی صحیح کړي دي هغه پروګرامر کړي دي خو دغه سافټویر دپاره موږ end userان یو نو کله چې تاسو چاته سافټویر جوړ کړئ یو ډیټابیس نو هغه شخص تاسو دپاره اینډ یوزر دی هغه څه دی هغه په دې نه پوهیږي هغه به کار په بټنه باندې کوي هغه ته به انټرفیس جوړوي هغه په دې نه پوهیږي چې اوس ګوره په دې کې موږ داسې وایو دا ټیبل موږ سره جوړ شو که نه موږ دې کې وایو چې مثلا انزرټ انټو کسټمر ټیبل کې موږ ته ډیټا واچوه سو ویلیوز کومه ډیټا موږ ته واچوه آی ډي نمبر 1 واچوه او نیم راته نور واچوه هغه د وروره په دې ژبه باندې نه پوهیږي په دې لینګویج نه پوهیږي هغه به څه پوهیږي هغه ته به ته انټرفیس جوړ کړي هغه ته به ته اسانه کې کار دا ستا کار دی دا د پروګرامر کار دی دا د ډیټابیس ډیزاینر کار دی چې دا شینه به ورته جوړوي اعظم خلاص نه شو دی خبره مخانده شي باندې کوم درس دی باندې پوه شوي دا د کوډونو خبرې تاسو ته ما درته ویلي که نه چې موږ به سټارټ د SQL سرور د دې سافټویر د انسټالیشن نه اخلو او دې ژبې ته چې موږ رسیږو دا ژبه به موږ زاړه کي او بلکې زاړه به هم نه کي اسانه ده هېڅ شی نشته ښه صرف دا یو کیورډ دی لکه انزرټ د دې په معنا چې پوه شوي د انټو په معنا چې پوه شوي د ویلیوز په معنا چې پوه شوي بس نور اسانه ده بې استعمال ځینې به اسانه وي ښه هدف مې دا و چې اینډ یوزر دی که نه هغه ته به ته بټن جوړې د بټن شاته به ته کوډ ورته کوي هغه په کوډ نه پوهېږي هغه بټن باندې کلیک کار به ورته سرته رسېږي نو هغه ته اینډ یوزر موږ وایو صحیح ده ښه راځو دا خبرې خو ختمې شو که نه د اینډ یوزر په دې پوه شوي مشکل خو نشته دا یوزران هم وپېژندل که نه راځو نن سبا چې کوم ورژنې په بازار کې تاسو اخلئ او تاسو دغه سافټویر په بازار کې اخلئ او به انسټالوئ ځان ته
SQL server SQL server 2012 به واخلئ څه به واخلئ چا واخیستی نه تاسو کې بازار کې په مشکله به پیدا شي ها SQL server 2012 دا به موږ انسټالو خو نن سبا مختلفې ورژنې دي موږ سره لکه SQL server 2005 دی چې نن سبا خیر دام استعمالیږي SQL server 2008 management studio یا SQL server 2012 management studio SQL server خدا خو ورژن شو د هغه کال په مطابق سره دا مینجمنت ورته ولې وایي مینجمنت اصلي کې منظم توای کنه څه توای اداره کول په دغه ځکه چې کوم دی په دغه سافټویر کې کله چې تاسو SQL server انسټالوئ مختلف برخې انسټالیږي مختلف ټولز مختلف کمپوننټس انسټالیږي لکه فار ایگزامپل database engine integration services دا سرویسونه دي چې بیا په خبرې وروسته کوو داسې نور هم بلا 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 موږ سره ډېر دغه شته ځکه ورته مینجمنټ سټوډیو وایي چې دا ټول سرویسونه دا ټول سافټویرز په یو وار ټول انسټالیږي سیټ اپ باندې به کلیک کوي دا به ټول انسټالیږي خپله مخکې به داسې وو چې موږ به ډیټابیس انجن بیل انسټالو انالیسیس سرویسز به بیل انسټالو انټیګریشن سرویسز به بیل انسټالو نیټورک کلاینټس کنیکټیویټي لپاره به بیل ټولز انسټالول خو اوس د هغې ضرورت نشته دوی موږ ته اسانه کړي دي ټولې په دغه یو سیټ اپ کې راټول کړي او نوم یې ورته څه ورکړی دی مینجمنټ سټوډیو نو په بازار کې تاسو به په راتلونکي کې له خیره سره دغه سافټویر اخیستی وي او راتلونکي درس به زموږ د SQL server د سافټویر انسټالیشن طریقه وي. It's enough for today.